د کرنې او مالدارۍ ریاست له لوري د لغمان ولایت بزګرو ته د 180 مټریک ټنه اصلاح شوي د غنمو تخم د ویشلو لړۍ پیل شوه. د غنمو د اصلاح شوي تخم او سپینې سرې د ویش لړۍ د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لاسونو څو بزګرو ته د ورکړې سره سم رسما پیل شوه. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال وویل چې په مرکزه ولسوالیو کې به 180 مټریک ټنه اصلاح شوي غنم او 360 مټریک ټنه سپینه سره بزګرو ته وویشل شي. لغمان ولایت لپاره موږ ته 180 مټریک ټنه اصلاح شوی تخم راغلی دی او دې په څنګ کې د دې سره 360 ټنه یوریا سره چې البته هغه د مزار د کارخانې تولید دی هغه ورسره راغلی ده. نو دلته موږ دلته په برخه اخیستنه باندې چې دیکان په دې کې برخه اخلي موږ دیکانان ته په نظر کې نیولې چې هغې کې موږ سهم بندي د ولسوالۍ په سطحه باندې نظر د ځمکې د ویش په اساس باندې چې کړې ده هغې کې مثلا محتلام دی چې موږ په غټه کچه باندې دلته موږ د غنمو کښت پروسه لرو چې 450 مټریک ټنه غنم دلته په محتلام کې توزیع کېږي. 45 ټنه په کرغۍ ولسوالۍ کې په نظر کې نیول شوي دي. 25 ټنه په الینګار ولسوالۍ کې په نظر کې نیول شوي دي. 25 په الیشنګ کې په نظر کې نیول شوي دي او 15 ټنه په دولت شاه ولسوالۍ کې او 12 په بادپخ ولسوالۍ کې چې دې سره البته دغه ټول 3600 سهمه کېږي. دغه 3600 سهمه به موږ دیکانان ته ورکړو. دا البته یو ترویجي پروسه ده چې دیکانان نور دیکانان وشي کولی چې په کوم کلي کې دغه تخم کرل کېږي چې د هماغې نه تخمونه نور دیکانان تخمونه والي او دغه خپل د غنمو بڼه ټول په اصلاحي شکل باندې ورغوي. دیکان ته د یو بوجې اصلاح شوي تخم د 2 بورې یوریا د دې مجموعي قیمت 1960 افغانۍ د دیکان سهم اخیستنه ده چې د کې به دیکان سهم اخلي. نو چې دا البته د دې خپل قیمتونه خو په نظر کې چې نیول شوي د هغې 50% تشکیلوي. نو دغه موضوعات د دې په خاطر باندې ما ټولو دیکانانو نه دا یو غوښتنه لرو چې په وخت باندې دغه غنم ترلاسه کړي او په وخت باندې وکړي چې تر څو په راتلونکي کې موږ د لغمان ولایت په سطحه باندې ښه حاصلات ولرو. هغه وویل چې هر بزګر ته 50 کیلو اصلاح شوی د غنمو تخم او 100 کیلوګرامه سپینه سره ورکول کېږي چې 50 سلنه قیمت یې بزګر پر غاړه اخلي. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ وویل خوښ دی چې بزګرو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش په لړۍ کې برخه اخلي. نوموړي بزګر وهڅول چې د دغه اصلاح شوي تخم په کار سره به له یوه لوري د بزګرو حاصلات زیات شي او بله د خوښۍ خبره دا ده چې سپینه سره یا پارو د هیواد تولید دی. او دغه د سرې مسله یو ښه والی دا ده چې دا د وطن تولید ده د خپله سره او دا ډېر د خیر خبره ده چې اما دا زراعت په برخه کې ما خپله چون کار کړی دی یو کال د اصلاح سوي تخم ارزښت داسې ده لکه طلا. د دې د ترویج کار حاصل خیزي یې ډېره فایده منه ده. دی تخم ریزه چې ده د ده دا باید ډېره فني اوسي. د دې تخم ریزه داسې نه ده چې ګولۍ سوي چې ډېره خلک یې اچوي ډېره زیاته ډکه. دا کمه او په کم باندې 3 چنده حاصل کوي. ځکه ما په کندوز کې هلمند کې د دې اصلاح سوي تخم ترویج کړی ده چې هغوی به په جریب کې 40 منه زیات نه سوی اخیستلی. اما داسې موږ توضیح کړله یو سړي موږ ته په هلمند کې ویل چې زه 160 منه زه حاصل ټولوم. دا تر سیمې پورې فرق لري، تر تخم ریزې پورې فرق لري. دهقان پې پوهېږي. د اوبو تنظیم یې تر اوبو کمه خوري، زحمت یې کم ده. د اصلاح سوي تخم رواج چې موږ او تاسې د لغمان لپاره ډېره معنا لري. ښاغلي محمد آصف ننګ زیاته کړه چې د ټول ولایت په کچه یې هڅې پیل کړي تر څو د بېلابېلو پروژو په پیل سره د بیکارۍ کچه ختمه او تر ډېره لغمان میشتو ته د کاروبار زمینه برابره شي.